مولانا طارق جمیل صاحب هغه چېرته د چا نکاح تړلی ده نو په سوشل میډیا باندې د هغې نه چې کومه غویمه جوړه شوې ده چې مولانا صاحب داسې کار وکړو چې یاره دی لاړو هلته د ښځې او د سړي په منځ کې ناست دی هغه کومې ویډیوګانې چې راتلې نو په هغې کې مولانا طارق جمیل صاحب د هغه هلک او د هغه جنۍ په منځ کې ناست و که نه او هلته یې نکاح پړه وهله نو وایي دی تللی و هلته د ښځې سره ناست دی او د هغې په سر باندې لوپټه نشته دی او ښکته دی او بره دی هغه خو بې حیا ده او بې پرده ده دا تللی او د هغو په منځ کې ناست دی او بله دا ده چې یاره مولانا صاحب مالداره خلک ګوري او د هغو نکاحونه تړي او چېرته د یو غریب سړي نکاح دې وتړي او دا دې وکړي او هغه دې وکړي نو دا قسمه قسم هتکنډې هلکه او که نه قسمه قسم لکه زه دې ته حیران یم چې د دې خلکو دا سوچ فکر په کم طرف باندې روان دی لکه ما ورته یو سړی خپل ذاتي رای ته هم نه پرېږدو مونږ وایو جمهوریت دی هر سړي ته د خپلې رای اختیار دی چې دی څه رایه ورکول غواړي د یو کار متعلق ټیک شوله که نه نو ته رایه ورکړه ځه که مولانا صاحب مثال په طور باندې مولانا طارق جمیل صاحب غلط کار کړی دی غلط کار یې نه دی کړی زما په خیال باندې غلط کار یې نه دی کړی ځکه چې مولانا طارق جمیل صاحب چې کوم میدان دی که نه نو هغه دعوت و تبلیغ دی په قصه باندې پوهېږي او تاسو د مشرانو نه اورېدلي دي چې یاره دعوت و تبلیغ به هغه سړی کوي چې په کم سړي کې نرم مزاجي پرته ده او دا اولنی شرط دی د دعوت و تبلیغ دپاره چې یو سړی وایي چې زه داعي یم او زه د دعوت و تبلیغ کار کوم نو دله پکار چې په ده کې نرم مزاجي د اخلاق چې کومي نو هغه د اوچتې درجې والا د اوچتې پایې والا اخلاق په قسم باندې پوهېږي نو مولانا طارق جمیل صاحب میدان دغه دی دی به د هر قسمه خلکو خواله ورځي ټیک شوله که نه او مولانا صاحب په خپله یو بیان ما اورېدلی او زما خو سره ښه ډېره مینه محبت دی په قسم باندې پوهېږي نو مولانا طارق جمیل صاحب وایي چې هلکه لاول د دې خلکو سره د هغو په هغه مجلس کې ځان ګډوډ که مطلب دا دی چې د هغو سره ځان یو که ته د هغو سره هغه کار شروع که په قسم باندې پوهېږي داسې نه چې ناروا کارونه د چا سره شروع کوه یو سړی جایز کار کوي خو مطلب په غلط ټایم باندې کوي نو ته کم از کم دونه وکړه چې د هغو هغه زړونه کم از کم لاول وګټه د هغو سره په داسې مینه محبت باندې پیش شه چې هغه ستا نه متاثره شي پس د هغې به ستا خبره ومني په قسم باندې پوهېږي نو بهرحال د مولانا صاحب چې کوم میدان دی نو هغه دغه میدان دی دعوت و تبلیغ داسې یو میدان دی چې ډېر په نرم مزاجۍ سره به دا کار کوي د سخت مزاج دپاره الله جل شانو بله لار رالېږل ده په قسم باندې پوهېږي چې هغې ته مونږ قتال فی سبیل الله وایو هغه وس سخته لار ده هغه د ډانګي لار ده په قسم باندې پوهېږي نو لاول په نرم مزاجۍ سره کوشش وکړي یو سړی ټیک شو ښه ده که ټیک نه شو بیا هغه لاره شته دی خو نن سبا خو هغه هم نشته دی نن سبا خو نوم و نشان هم ختم شوی دی هغه لږ لږ زیږونو کې و هغه قصه هم ختمه شوې ده نو بهرحال زموږ ذهنونه په بل طرف باندې روان دي اوس هغه دا معمولي کار وکړو او دا غلط کار نه دی تاسو ته ما ووي هغه په یو داسې ځای کې اوسېږي په یو داسې معاشره کې اوسېږي غټه خاریه ده په هغه ځای کې خلک دا خبره نه ماین کوي چې یاره یو ملا لاړو د ښځې سره میلاو شو یا د ښځې سره خبره اتره وکړه یا د هغې نکاح وکړه او نکاح چې ملا نه پړاوی نو څوک به پړاوی دا خو د ملیانو کار دی نو خلک قسمه قسم باسونه ماسونه کوي په سوشل میډیا باندې او دا صرف او صرف د دې خبرې دپاره چې یاره اوس خلک ځان لږ مخکې کوي په قسم باندې پوهېږي هغه یو ملا صاحب خبره کوله وایي سړی نه مشورېدو نو راغی په جومات کې څه وکړه تقاضا یې پکې وکړه په قسم باندې پوهېږي په جومات کې تقاضا وکړه نو هغه سړی بیا مشهور شو په قسم باندې پوهېږي نو بعضې خلک دا حدکنډې استعمالوي قسمه قسم خو به هر حال زمونږ نیت چې کوم دی هغه د خلکو اصلاح کول دي نو به هر حال په چا باندې دا چې تنقید منقید نه دي کول پکار او هر سړی په خپل میدان باندې پرېښودل پکار چې هغه په خپل میدان باندې د دین اسلام خدمت وکړي چې هغه په کومه طریقه باندې د دین اسلام خدمت کولی شي هغه له پکار دی چې وکړي نو کم از کم دې خلکو ته درخواست دی چې یاره دغه خلک پرېږدي چې یاره کم خلک د دین اسلام خدمت کوي او د الله جل شانه دا رالېږلی شوی دین هغه په دې دنیا باندې قایم او دایم ساتي نو دغه تنقیدونو نه څه نه جوړېږي